بسم الله الرحمن الرحیم نن راځو دا ډیټا او د ډیټا ټیب دا لږ مهمه ده پوه شو نو راځو د ډیټا کې ګیټ ایکسټرنل ډیټا څه شی ګیټ ایکسټرنل ډیټا ګیټ ایکسټرنل ډیټا مطلب دا ده چې ډیټا اخیستل د ایکسټرنل سورس نه پوه شو دا مطلب نو دې کې موږ اول څه شی فرام اکسس اکسس دا چې مطلب په اکسس کې تاسو سره چې هغه جوړ وي اول راځو په اکسس کې فایل جوړو ډیټابیس صحیح ده چې څنګه کولی شو اکسس نه موږ ډیټا ایکسل ته راولو پوه شوې دلته آی ډي نمبر غواړي که نه زه دم چې نه ټیبل نمبر ته کوم مثال څه شي سټوډنټ پوه شوې ټیبل جوړوم ټیبل مې جوړ کړ که نه ټیبل ته جوړوم دا خبرې مخکې په اکسس یو په دې سره کوم یو فارمیټ جوړو چې هغه د متخصص کې کولی شي مثال آی ډي ده دا څه کوم ذکر نمبر صحیح شوه دا نیم دی دا ورته شي فیلډ جوړوي کارمون جوړوي دلته دی ټکسټ شارټ ټکسټ یا لانګ ټکسټ که نه دا به ورته دلته یې کړه اډرس صحیح شو دونه بس دی دا څه کړه سیو یا ورته وایي چې سیو ایز دا باید ډیفالټ ډاکومنټس کې ثبت کړي HTML صحیح شو ها نو اوس راځو چې ایکسل ته ډیټا ګیټ فرام اکسس که نه ایکسټرنل ډیټا غواړو څه کړو خیال دې کوي کنیکشن ته جوړ شو قایم شو هغه فایل چې و سټوډنټ کې نمبر څه ډیټابیس فایل دی اوپن ډیټا سورس کوم ځای باندې ډیټا دا وګوره دې ده اوکې اوکې ټیسټ انفارمیشن ها دا کلوز کوم دا سیف وګوره successfully اوکې صحیح شوه وقتی ذکر انا وجه موږ سره به یوز موجود دی ټیبل دی که نه امپورټ ټیبل دا په دلته چې موږ په اکسل ته اکسس ته ورشو او هغې کې موږ لږ ایډیټینګ وکړو ته مثال
پوه شوې د څه شي آی ډي نیم په اډرس دا ټول به کس راوستو اکسس نمبر راوستو بل د موږ سره څه دی فرام ویب دی فرام ویب دا مطلب چې تاسو سره چې د په ویب کې ویب سایټ کې تاسو سره یو ډیټابیس وي ویب سایټ نه غواړئ راواخلئ نو کولی شئ څه شی کې ټول فارمټ سره راخلي ټول فارمټ سره راخلي مثال داسې وواخلم ته زه ورکومه دیانا پیج راخلي نو د ویب نه ویب سایټ نه کولی شي مثال هغه ډیټا څه شي ډیټا چې په ویب سایټ کې وي کولی شي هغه موږ دلته څه کړو ګیټ کو یا دلته امپورټ کړو اوس په انټرنیټ کې راغلی پیکچر اول هغه سیدو ویبره به اکسس ګیټ کو کنه ګوره ورته د ویب فرام ویب اکسس کې چې هغه تاسو ایکسټرنل کې وو ډیټا سره هغه به سیو کې سیوول نه بعد به څه کولی شي مثال هغه ډیټا استعمال کړي ځکه چې کوم تاسو برقرار وي نه کیږي نو همدغه شان موږ په سی شارپ هم کولی شو مثلا سی شارپ کې موږ کولی شو چې د ډیټابیس چې د پس کې سره جوړ کړو کنه او سی شارپ سره کنیکشن ورکړو مثلا لینک ورکړو ډیټا سټرکچر د ډیټابیس کې مثال دغه شان ته کنسپټ ډیټا ایکسټرنل ډیټا هم کولی شي مثلا د ډېر مختلف تاسو سره اوس راځي مخکې زه تاسو ته دا څه دا څه ده تاسو ته دا the completion بعد ما قلت specific مع وebsite تاني طلعوني محتاج نشتغل زي ما بتعملوا في الجيم انت ممكن تشتغل دې کوسي سره انا نشتغل سوا هغه ډاکټر ته موږ راځو مطلب ما خبر كنا كويس import download HTTP څومره مطلب ویب سایټ دی ورته copying the web data to the sheet ټول دې بل د موږ سره فرام ټیکسټ فرام ټیکسټ نه مراد څه شي فرام ټیکسټ نه مراد دا دی چې تر مثال د موږ دلته یو فایل جوړو په وورډ ټیکسټ پیټ کې صحیح شو ټیکسټ ډیټا جوړو فار ایگزامپل دلته جوړو مثال آی ډي صحیح شو نیم address صحیح شو ID1 means another أو address to the problem صحيح شو ID2 تسوي خان مثلا نمرة صحيح شو ID3 مثلا اللاعب مثلا problem 4 مثلا قياس صحيح شو هذا سيكون بس يجي كي مثلا سيكون بالدوكيومنتس كي مثلا قانون decision قانون ده مثال ده station مفهوم بعدين اكسلت وكلام ماشي اكسلت وكلام context ده وين ايش ما
delimit ګوره next دلته څه وایي ټیپ کوم سپیس چې مثال ما ورته ټیپ کنه هلته یو څه شی اچولی دی یو کالم مطلب یو ډیر اچولی دی ته د کالم په ځای چې دی ټیپ په دې مطلب شان دغه په ټیپ نه دی پکار د کالم په کار دی یو څه شی کې ورته وایي چې نمبر سپیس څنګه چې راغلی دی همدغه شان ټیپ پکار دی دغه ټکسټ ډیټ پوه شوې جنرال فارم پوه شوې ټکسټ څه ډول هم دی دلته راوستی from other sources from SQL Server day, from analysis services day, from Windows Azure or from a data feed day, Excel day or data connection user day from query day. SQL Server څه شي دی SQL Server دلته ګوره خاموش سره دا SQL Server دی چې موږ کومه تفصیل دې خبرو کړو چې SQL Server څه دی موږ د پاکټ لپاره استعمالوو خو پلس د C# سره کولای شو مثال دا د دغه SQL Server ډیټابیس کوم ټیبل دی موږ کولی شو دلته هم څه کړو استعمال وکړو صحیح ده که نه نو فرام سکیل سرور نیم څه شی دی دلته به سرور نیم ول چې مثال اوس سکیل سرور اوس ماسو دی سرور نیم دا سرور نیم دا ورکړه زه دلته کنیکټ کړم صحیح ده Server dot Windows application. Next. Connect to database server. Our database server. See that? دلته کولی شي مثال use the following username and password. دلته مثال په database کې سره تاسو username جوړ شوی وي او password دلته چې next وي هغه کیږي. دلته Windows authentication دی په Windows base دی نو دا کنه کیږي. اوس وګورئ چې سوي connect to database server. دا ګوره دلته select database and table راغلی سره ګوت زما دا ګوره دلته کنیکټ مې کړم next دلته ماته راغی وایي چې د database کوم database ته غواړئ او select the database that contains the data you want فازم master database by default system database دی دلته ما database جوړ کړی دی new property ID new property دی او database انتخاب کړی database کې دننه ما سره دا ټیبل دی چې دی ټیبل دی زه اپارټمنټ ټیبل راخلم صحیح ده یا مثال زه راخلم عندها صحيح ده next one so هم next finish دا وره ډیټا مې راواخیسته دا یو ډیټا کوم چې شی و دا وره څه ده کوم چې شی پوه شو مطلب باندې ها خدا یو څه دلته بل دی چې په ډیټا ادا شرطه ویلې کوم زه راځم په دغه ټیبل کې په د اپارټمنټ ټیبل کې ګرم د ډیټابیس وها راځم چینجز راولم وایم کوډ یا بادشاہ ټیبل زه اپارټمنټ ټیبل څه دی هغه کې څه کوم ډیټا انسرشن کوم ډیټا دغه سره ډیټا ما سره وه زه کوم مثال د شپېته سوه شپږدېرش دا کوم مثال د 4 دا کوم مثال د شپېته سره او مثال د بل نت چې برج شارله 4 نمبر مطلب څه شو دا اوس ډیټا ما د سیف شو خو اما دلته چې دی اپډیټ شوی نه دی څه شوی نه دی اپډیټ شوی نه دی مخکې تاسو چې دا اپډیټ شوی نه دی لکه اوس د ګوره خان د څه کومه د سره هم رفرش وکړه هلته هاسټل څه شو دی نه پوهېږم رفرش کنه پوه شو رفرش څه کوي بل د موږ سره فرام انالایز سروسز دغه سرور کې کله چې ته ریپورټ جوړی که نه یو ایکسل ټیبل او ټیبل ریپورټ چې دی که نه هغه ته جوړوي مثال دا
نو ته به څه کې مثال دا د دې ناراضي لپاره هم ته کولی شي هغه څه کنیکشن پیدا کړي بل موږ بل سافټویر دی وینډوز ازیور مارکیټ پلیس کریټ ا کنیکشن ټو مایکروسافټ وینډوز ازیور ډیټا مارکیټ فیډ دا موږ سره یو سافټویر دی چې د مطلب د مارکیټ پلیس لپاره دی فرام او ډیټا فیډر دا موږ سره یو انټو ایکسل از ا ټیبل اور پایو ټیبل دا موږ سره یو کنیکشن دی چې د سافټویر دی چې او ډیټا فیډ پر نه دی فرام Excel extension markup language data HTML نخي Excel کې څنګه راوړل ویب نه هڅه چې کوم ډیټا کنیکشن ویزر بل موږ سره او ډي بي سي دا موږ سره هم اکسس ده ډیټا کنیکشن او ډي بي اوریکل د سوري څه شي ده اوریکل کې کله چې تاسو ډیټابیس جوړوي نو کولی شئ تاسو هم کنیکټ کړئ مثلا بل موږ سره مایکروسافټ فرام مایکروسافټ کیوي ده مایکروسافټ کیوي دا مطلب چې تاسو سره کیوریز وي مثلا تاسو سره اکسل کې تاسو سره فایل خپل اکسل کې یا په اکسس کې څه شي کې اکسل کې ما سره اکسس کې ما سره فایل شته کنه زه دا سره اوکې خلک کنیکټ ټو د ډیټا سورس هماغه ټیبل زه راغلم هغه سټوډنټ څه شي دا اوکې کوم څه شي ماته راغی هغه ټیبل ماته راغی زه وایم دا کوم په د سټوډنټ ټیبل کې چې کوم ډیټا دا کارونه دي آی ډي نیم ادرس دی دا ټول څه کوم دغه دا اړو څه کومه اړو نیم اړو ادرس اړو څه سټوډنټ واړو نیکسټ دلته وایي چې دا کالم ټو فلټر په وایي چې فلټر کې زموږ نه وایي فلټر نیکسټ دلته وایي چې اسنډینګ اورډر کې غواړم مثلا کوم اول راځي کوم دویم راځي نه دا زموږ وایي نیکسټ return to data to Microsoft Excel data چې کومه پس مس شي کېږي سیو کیوري سیو کېږي نه دا کیوري په ډاکومنټ کې زه ساختم د query from an SSD database say that one is it no finish دا query ده صحیح ده هغه query څه کوم تر واستله دلته وته چې نه په ایکسل کې اوکې وم ایکسل کې ورخه موږ چې دا فایل وي د ایکسل هم ډیټا دراوړي چې اځي په فایل پروت وي او تراشه هغه زموږ ډیټا راوړي خو شي مطلب دا اسمه شو باندې شو نه دا وایي کنیکټینګ ټو ډیټا سورس when data is good کوي نو ډیټا باندې تراشه نه خو شي دا مثال دا ورته چې صحیح شو بل د existing connection چې د وختي خلک کړي ما یو دا یعنی کنیکشن چې سره already لري کنه هغه څه کوم دلته مختلف کنیکشن سره ډیر ځای دي کنه وختي چې ما فایل کې جوړ کړل نو کوم باندې کنه هغه څه کوم اوپن کو څه کوم اوپن کو دا خو شو د existing connection موږ څه کوو شو ډیټا ورسره او رفل کومه پوجي مثال خبر ورته څه کوي update کړئ تاسو کله تقریبا تاسو تاسو مثال د اذر ریسورس نه راخیستي وي هغه چې نه اته راولې دلته غواړي چې هغه کې اپډیټ شي ریفرش وي دلته هم سره کنیکشنز دي څه دي کنیکشنز دي کنیکشن دا مطلب د کنه تاسو دلته د وختي عمران په نوم باندې کیوري اچ کنه دي کوم کنیکشن شته شته کنیکشن اوسه شته دی خو شو نه غواړي دا کنیکشن دا مطلب دی یعنی چې په اړه کې کیوري چې نه راولې دلته راځي غواړي کنیکشن څه کې ریموو کې نو تاسو کې دلته وسو کې ریموو وکړئ کنیکشن اصل کنیکشن چې د عمران سره دی وسه چې دا اپډیټ غراولې چینجز ده انت المراس ډایرکټ کنیکشن کوي پراپرټي بیا خلاص سره بیا وایي فایده دلته پراپرټي شته پراپرټي دلته دا کنیکشن کې سوري دا پراپرټي شته دا پراپرټي په دې پراپرټي کې دلته راځي راځو دا پراپرټي دوه یو شان دي سیم دي خو بیا مخکې سیده دې کو سوال نشته ان شاء الله خوش دا په دې مهمه ده چې
بتيجي تكست تو columns refresh fill remove the duplicates into the validation دي مهم أوي كده أنا consider data what if analyze the group and groups of within the region المهمة دي أو ده فلتر مهم ده أو سايت مهم دي حتى البيانات لا يكون هذا خلق في ماشي. سيئة صافي إن شاء الله